بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو بیا هم ښه راغلاست په نن لیکچر کې موږ زده کړو چې ډیټابیس څه شی ده او موږ څنګه کولی شو په اس کیو ایل سرور کې یو ډیټابیس جوړ کړو او د ډیټابیس د جوړېدو پر وخت کې کوم دوه فایلونه رامنځته کیږي او پر دغو فایلونو کې کوم ډول معلومات ذخیره کیږي او موږ څنګه کولی شو چې د خپلې خوښې یو فایل ډیټابیس ته ور اضافه کړو او فایل ګروپ څه شی ده دوستانو که په ساده ژبه ووایو چې ډیټابیس چې کوم ده هغه د مختلف ټیبلونو مجموعه ده او دغه ټیبلونو ترمنځ یو خاص منطقي تړاو موجود وي چې د اس کیو ایل سرور په ژبه کې ورته لاجیکل ریلیشنشپ وایي او وروسته موږ په دغو ټیبلونو کې ډیټا یا خپل خوښې معلومات ذخیره کوو که چیرې موږ وغواړو چې یو اس کیو ایل سرور کې ډیټابیس جوړ کړو هغې دپاره موږ اس کیو ایل سرور ته ځو او ډیټابیسز په نوم کوم فولډر چې ده هغې باندې رایټ کلیک کوو او نیو ډیټابیس ورته وایو او نیو ډیټابیس کې چې لومړی کوم ټیکس باکس ده یعنې د ډیټابیس نوم مخکې چې کوم ټیکس باکس پروت ده په هغه کې د خپلې خوښې نوم ورکوو یعنې دا به زموږ ډیټابیس نوم وي او ډیټابیس فایلز لاندې که وګورو موږ ته به دوه فایلونه جوړ شي چې یو کې به ډیټا او د ډیټابیس ریلیټډ آبجیکټ ذخیره کیږي او پر دوهم کې به د ډیټابیسز ریلیټډ لاګ ذخیره کیږي یاد وي چې لاګ د ډیټابیس په ریکوري کې خورا مهم رول لوبوي چې په راتلونکي کې به موږ د لاګ په هکله هم زده کړه وکړو او یو فایل ګروپ هم رامنځته کیږي چې پرایمري په نوم یادیږي فایل ګروپ د فایلونو مجموعه ده موږ کولی شو چې مختلف فایلونه په یو فایل ګروپ کې کیږدو تر څو ایډمنسټریټر اسانۍ سره هغه اداره کړي او کنټرول کړي او په اسانۍ سره هغوی څخه بیک اپ واخلي او ریسټور کړي او انیشیل سایز نه مراد دلته کله چې موږ لومړی ځل دغه فایل جوړ کړو ډیټا دپاره دغه فایل جوړوو هغې انیشیل سایز 8 MB وي او همدارنګ د لاګ فایل سایز به هم 8 MB وي آټو ګروت نه دلته مراد کله چې زموږ ډیټا په ډیټا فایل کې له 8 MB څخه تجاوز وکړي یعنې زیاته شي هغه به یودم 4 MB ور اضافه کړي یعنې په دغه صورت کې که موږ چیرې 9 MB ډیټا ولرو نو دا به زموږ سره به د فایل سایز 2 MB ته پورته شي 2 MB ته پورته شي او میکسیمم سایز انلیمیټډ نه مراد دغه ده هر څومره چې هارډ ډیسک موږ سره اویلیبل وي یا موږ سره هلته موجود وي هغه اس کیو ایل سرور کولی شي وکاروي یعنې دغه ډیټا فایل هغې کې خپله ډیټا ذخیره کولی شي هغې څخه سپیس رانیولی شي دغه زموږ دغه فایلونه چې جوړیږي د ډیټا دپاره د لومړی فایل چې جوړیږي او د لاګ دپاره چې د دوهم فایل جوړیږي دا د دواړو فزیکل ادرسونه دي او موږ کولی شو چې دغه فزیکل ادرسونو ته تغییر هم ورکړو او د خپلې خوښې ځای ورته وټاکو او په خپل ماشین کې او موږ کولی شو چې آټو ګروت او میکس سایز ته هم تغییر ورکړو د آټو ګروت چې د MB پر ځای موږ پرسنټ ورته غوره کړو یعنې 10% د یو دم اضافه شي او 20% د یو دم انکریز شي هغه موږ له دې بټنو څخه کمولی او اضافه کولی هم شو او انلیمیټډ پر ځای موږ ورته میکسیمم سایز چې کوم ده هغه یو 10 GB 100 GB یا 1000 GB ټاکلی شو چې د هغې څخه دې باید تجاوز ونه کړي دغه زموږ ډیټابیس چې ده خو زه یې ډیفالټ ته پرېږدم او کینسل ورته وایم کله چې زه په که زه وغواړم د خپلې خوښې یو فایل ور اضافه کړم هغې دپاره زه ایډ باندې کلیک کوم او دلته زه خپل خوښې فایل ته نوم ورکوم HR سیلري فایل یعنې دغه کې زه هغه ټیبلونه ږدم چې هغه د سیلري ریلیټډ اوسیږي زه فایل که چیرې زما سره ملټیپل فایلونه اوسیږي دغه ځای څخه زه فایلونه هم ورته غوره کولی شم او د خپلې خوښې فایل ورته ټاکلی شم او زه اوکې ورته وایم تر څو زما سره یو ډیټابیس جوړ شي
لږ شوي وروسته زما سره به ډیټابیس جوړ شي او که چیرې زه د ډیټابیس فولډر ته لاړ شم چې کوم فزیکل یعنی پات کې ما ورته ټاکلی او هغلته به زه د ډیټابیس یعنی ایچ آر ریلیټډ 3 فولډرې یعنی 3 فایلونه به زه ومومم چې په دغه کې به زما سره ډیټا او د ډیټابیس ریلیټډ آبجیکټ ذخیره کیږي دلته به زما سره د ډیټابیس ریلیټډ لاګ ذخیره کیږي او دلته به زه د خپل خوښې ډیټا یا ټیبلونه په دغه فایل کې ایږدم که چیرې زه غواړم ډیټابیس ډیلیټ کړم بیا هم زه په اړوند ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم هر ډیټابیس چې ته وغواړې هغه مغه ډیټابیس باندې به رایټ کلیک کې او ډیلیټ به ورته ووایې او اوکې به کې او ډیټابیس به ډیلیټ شي که چیرې موږ غواړو ډیټابیس د اس کیو ایل سرور د اس کیو ایل سکرپټ له لارې جوړ کړو هغې دپاره موږ لومړی ماسټر ډیټابیس غوره کوو یا یوز ماسټر ورته وایو یا له دغه ځای څخه ماسټر ډیټابیس ورته غوره کوو او له هغې وروسته موږ د کریټ ډیټابیس ایچ آر ورته دغه سکرپټ رن کوو کریټ مطلب دا چې جوړ کا ډیټابیس ماته د څه شي په نوم ایچ آر په نوم او ګو ورته وایم زما ته به یو ډیټابیس ډېر په ساده شکل جوړ کړي او هماغه ځای کې به زما فایلونه کېږدي چې کوم مخکې مونږ ولیدل که زه چیرې ورته ووایم چې زما سره دغه ماته دغه ډیټابیس ډیلیټ کا نو زه دغه سکرپټ رن کوم راځئ دوستانو ګورو چې زه غواړم چې د سکرپټ لرې ایچ آر ډیټابیس جوړ کړم په ساده شکل اکزیکیوټ ورته وایم او لاندې به زه وګورم چې زما ووایي چې کمانډس کمپلیټ سکسسفول یعنی دلته د ډیټابیس جوړ شو خو ښکاري نه د هغې دپاره زه باید ډیټابیس فولډر چې کوم دا هغه ریفریش کړم تر څو زما ته هغه ډیټابیس ښکاره شي د ایچ آر په نوم دغه ښکاره شو که زه وغواړم دغه ایچ آر ډیټابیس اوس ډیلیټ کړم د هغه هم کولی شم چې ډراپ ډیټابیس له لارې زه هغه ډیټابیس چې دا ډیلیټ کړم کمپلیټ سکسسفولي خو له دې ځای څخه ډیټابیس ورک شوی نه ده د هغې دپاره زه باید ریفریش کړم دغه فولډر تر څو دغه ځای څخه هم لرې شي یا ډیلیټ شي که چیرې زه وغواړم ډیټابیس جوړ کړم خو خپلې خوښې ورته د خپل خوښې له مخې ورته سایز وټاکم میکسیمم سایز هم ورته وټاکم او هر ځل چې فایل ګرو کوي یا وده کوي هغه څومره اوسیږي او فزیکل ادرس هم زه ورته وټاکم او لاجیکل نوم هم زه په خپلې خوښې ورته ورکړم هغې دپاره موږ دغه سکرپټ رن کوو زه ورته یم چې یوز ماسټر ډیټابیس دی سوري زما څخه یو څه اضافه شوي دي یوز ماسټر زه ورته وایم هغې وروسته زه ورته وایم چې ما ته یو ډیټابیس جوړ کړه د ایچ آر په نوم او زما ته یو فایل ګروپ هم جوړ کړه چې په دغه فایل ګروپ کې زه د ایچ آر په نوم یو لاجیکل فایل اقدام او دغه لاجیکل فایل فزیکل ادرس به دغه وي یا دا وي چې کوم ډیټا فایل ده هغه ایکسټنشن چې کوم دا ډاټ ایم ډي اف ده یعنی موږ له دغه ځای څخه پېژنو چې دغه د ډیټا لپاره د ډیټابیس آبجیکټ لپاره د دغه فایل او زه ورته وایم چې زما دغه ډیټا فایل سایز انیشیل سایز یعنی ابتدایي سایز یې باید څومره واوسیږي چې لومړی ځل جوړېږي 10 ام بي اوسیږي او زه ورته وایم چې دغه سایز دې څومره لوی شي میکسیمم سایز دې څومره اوسیږي زه ورته یم 50 ام بي ته دلته کولی شي اضافه کې کم کې هر څومره چې تاسو خوښه وي اضافه درته لیکلی شي او هر ځل چې دغه فایل وده کوي هغه دې څومره وکړي 15 ام بي دې په یو وخت کې دا وده وکړي او لاګ فایل چې دا هغه لاجیکل نوم دی دغه اوسیږي او فزیکل ادرس دی دغه اوسیږي یا دی چې لاګ دپاره مونږ ایکسټنشن ال ډي اف غوره کوو دا د مایکروسافټ ریکامنډډ دی تر څو یو ډي بي ای وکولی شي چې هغه دغه فایلونه له دغه ایکسټنشن څخه وپېژني او ال ډي اف نه مطلب لاګ ډیټا فایل ده او ام ډي اف نه ماسټر ډیټا فایل ده او دلته زموږ سایز انیشیل سایز ورته ټاکو میکسیمم سایز هم ورته ټاکو او فایل گروث هم ورته ټاکو که چیرې زه دغه سکرپټ رن کم نو زما سره به یو ډیټابیس جوړ شي خو یاد وي چې اوس مهال زما سره په سی فولډر کې سی ډرایو کې دغه فولډر نشته ده چې هلته دغه ډیټا فایل او لاګ فایل جوړ کړي نو که زه دغه اوس رن کم زما ته به ایرر راکړي چې ستا سره دغه فایل دغه فولډر
موجود نه ده یعنی HR فایلز په نوم د هغې دپاره زه ځم په C ډرایو کې یو نوی فولډر جوړوم هغې ته زه هغه نوم ورکوم چې زما فایل نیم یا فزیکل پات کې ورته ورکړی ده HR فایلز او دا ځل زه بیا هم رن کوم دغه او اکزیکیوټ ورته وایم کمانډ سکسسفولي که چیرې زه HR فایلز کې وګورم زما سره به دوه فایلونه جوړ شوي وي چې یو کې به ډیټا او د ډیټابیس آبجیکټ ذخیره کیږي او بل کې به د ډیټابیس ریلیټډ لاګ او یاد وي چې لاګ په ریکوري کې خورا مهمه ونډه لري دغه د ډیټابیس جوړول که چیرې زه وغواړم چې ډیټابیس ډراپ د HR ډیټابیس ډراپ کړم هغې دپاره بیا هم دغه کمانډ یا دغه کویریز اکزیکیوټ کوم او ډیټابیس به له منځه لاړ شي که زه وغواړم د یو ډیټابیس فایلونو په هکله ځینې معلومات ترلاسه کړم هغې دپاره زه لومړی دغه سکرپټ چې کوم ده د SQL سرور سکرپټ چې کوم ده دا زه رن کوم زما ته به د ډیټابیس فایلونو په هکله ځینې معلومات راکړي چې د هغې لاجیکل د فایل ډیټا فایل چې کوم د لاجیکل نوم یې دغه ده او دلته د فزیکل ادرس یې دغه ده او دا څه شي دپاره ده ډیټا فایل ده او دوهمه کویري چې دوهم ډول زه کولی شم د هغوی فایلونو په هکله معلومات ترلاسه کړم هغه دغه کویري لارې زه هم کولی شم چې ډیټابیس نوم HR ده او دلته ډیټا پرته ده زما سره په دغه فایل کې لاګ پروت ده او فزیکل ادرس یې دغه ده او MDF نه ماته هم معلومیږي چې دا زما د ډیټا فایل ده او دغه LDF نه زه هم کولی شم چې معلوم کړم چې دا زما د لاګ فایل ده دریمه کویري دغه لارې زه هم کولی شم چې د ټولو ډیټابیسونو فایلونو په هکله زه معلومات ترلاسه کړم او هغې فزیکل ادرس هم ترلاسه کړم او دغه کویري ما سره هم مرسته کولی شي چې ځینې معلومات ترلاسه کړم یعنې زما سره د فایل آی ډي چې دا فایل زما سره څومره دی فایل ګروپ ما سره څومره یو ده او ټوټل ایکسټینټ څومره دی زما سره دومره دی او زما څومره یوز کړي دي او د لاجیکل دغه فایل نوم څه شی ده او فزیکل ادرس یې کوم ځای کې ده یا د دې وي چې 8 پیجز سره یو ځای شي یو ایکسټینټ جوړیږي او زما سره دغه کویري هم پرته ده کولی شم چې د ډیټابیس فایلونو په هکله ځینې معلومات ترلاسه کړم ډیټابیس نوم دلته زما سره ډیټابیس فایل چې کوم ده هغې لاجیکل نوم ده هغې فایل آی ډي چې ده فزیکل ادرس یې کوم ده او دغه سایز زما سره انیشل سایز ده یا میکسیمم سایز چې ده او زما سره څومره فری ده د سایز همدغه ډول د لاګ بله کویري دغه ده زما سره د لارې زه هم کولی شم چې ځینې معلومات ترلاسه کړم تاسو هم دا خپله ولولئ او ښه ځیر شئ ورته او خورا مرسته به در سره وکړي دغه بله کویري ده د لاجیکل نوم ده او د فزیکل نوم یا ادرس ده زما سره دغه سټور پروسیجر هم مرسته کولی شي چې ځینې معلومات د فایلونو په هکله ترلاسه کړم HR ډیټابیس ډیټابیس سایز چې ده 15 MB ده او unallocated space زما سره دومره ده reserved space زما سره دومره ده او ډیټا درته دومره پرته ده index size یې دومره ده او دومره unused زما سره پروت ده دا د نن ورځې لیکچر د ډیټابیس په هکله خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ سبب وګرځي او تر راتلونکي لیکچر پورې مو په خدای سپارم الله مو مل شه